د نړیوالې محکمې تر نوم لاندې یو نهاد اعلان کړی چې د اسلامي امارت ځینې مشران باید ونیول شي او محاکمه کړای شي. تش په نامه دغه محکمه د فلسطین په غزه کې د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم له لوري سخت ظلم او زیاتی روان دی او دوی په حق کې چوپه خوله پاتې دي. په داسې حال کې چې د اسلامي شریعت قوانینو ته د بشر خلاف او ظلم نسبت کول د اسلام له سپېڅلي دین او شرعي قوانینو سره ښکاره دښمني او کرکه په ډاګه کوي. د غرب تر واک لاندې دغه محکمه ولې د یو مسلمان هیواد چې په رسمیت لا هم نه پیژني د مشرانو د نیولو امر کوي؟ د بشري حقونو ملاتړ په نوم دغه بنسټونه ولې په غزه، سوریه او نورو مسلمانو هیوادونو کې د یهودو په روانو ظلمونو او تیریو سترګې پټوي او پر وړاندې د انصاف غږ نه پورته کوي؟ نن به په همدې موضوع په دغه ځانګړې مناظره کې له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د نن خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد محمد رحیم خاکسار، کونړ کې د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي عبدالقهار صدیقي، کونړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مفتی محمد یاسین حق پرست او قومي مشر ډاکټر نظام الدین مالیار دي. زه لطف الله خاموش یم او دغه خپرونه د کونړ ملي راډیو ټلویزیون په زیار چمتو شوې. تاسې د بحث میلمنو د تالار ګډونوالو د کونړ ملي راډیو ټلویزیون او خواله رسنیو درنو لیدونکو ستړي مشئ، هر کله راشي. بحث به مفتي صاحب له تاسو راپیل کړم. د دغې محکمې حکم ته په کوم نظر یاستئ چې دوی ویلي د اسلامي امارت دوه مخکښ مشران باید ونیول شي او محاکمه کړی شي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دا چې د جزا د نړیوالې محکمې په عنوان باندې یو نهاد اعلان کړی چې د اسلامي امارت مشر امیر المؤمنین حضرت شیخ صاحب او د اسلامي امارت قاضي القضات شیخ عبدالحکیم صاحب دا غوی د نیولو حکم یې کړی، دا کومه نوې خبره نه ده. که موږ او تاسې د اسلام صدر او ابتدا ته وګورو، په قرآن کریم په ډېر صراحت سره د دې موضوع وضاحت کړی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت او بعثت عام شلو او خلک ډلې ډلې په اسلام کې داخلېدل، کفارو اخر فکر وکړ چې د نبی علیه الصلاة والسلام ملګري زیاتېږي، باید د دې په باره کې داسې یو پریکړه وکړی شي چې د اسلام د خپرېدو، د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت او د بعثت د خپرېدو مخه ونیول شي. اخري پریکړه واقعا ډېره تفصیلي ده، مشهوره ده. په دارالندوه کې کافران راجمع شو، د ابو جهل په مشرۍ باندې 3 مشورې وړاندې کړي او 3 واړه مشورې قرآن کریم ذکر کړي. الله رب العزت فرمایي: وإذ يمكر بك الذين كفروا. کافرانو یو مکر، تدبیر او پلان جوړ کړ. پلان کې 3 خبرې وړاندې شوې. یوه خبره دا وه چې لیثبتوک، چې نبی علیه الصلاة والسلام په زنځیرونو وتړي، بندي کړي. په دې شکل باندې د اسلام د عدل او د انصاف د نظام او د دین مخه ونیول شي. دا اول وړاندیز. خو دغه وړاندیز د شیطان لخوا رد کړی شو. وجه دا هغوی په دې پوهېده چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې ملګري لري که چېرته دا موږ بندي کړو، هغوی به خپل ځانونه قرباني کړي، خو دی به آزاد کړي. دا مشوره رد شو. دویمه مشوره دا وه چې نبی علیه الصلاة والسلام او یخرجوک، نبی علیه السلام د دې ښار نه وباسي، ویشړي. دا مشوره هم د شیطان د خوا رد کړی شو، ځکه هغوی په دې باندې پوهېده چې د الله رسول که ملک ته لاړ شي، د اخلاق، د دعوت داسې مؤثر دی چې هلته به ملګري پیدا کړي، بیا به په مکه مکرمه حمله وکړي او بیا به د کافرانو نه دا ساحه ونیسي. دریمه مشوره دا وه لیقتلوک، چې نبی علیه الصلاة والسلام شهید کې قتل کړي. او دغه مشوره د شیطان لخوا تایید شو چې د مختلفو قومونو نه دي خلک راجمع شي، ټول به په یو ځل په پیغمبر باندې حمله وکړو، شهید به کړو، نو د ټول کورنۍ به د ټولو نه قصاص او بدله نشي اخیستلی، بیا به دیت راجمع کړو، د نبی علیه السلام کورنۍ ته به یې ورکړو. په دې شکل به اخلاص شو. یعنی اوس که موږ او تاسې د اسلامي امارت د مشرانو په هکله چې کومه پرېکړه د جزا د نړیوالې محکمې په عنوان باندې کېږي، هماغه موضوع ده. هغه وخت کې دا پرېکړه شوې وه چې د اسلام د عدل او د انصاف دین دی، چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي او اسلامي نظام حاکمېده. د دې مخه د نیولو دپاره همدغه وړاندیزونه یا پیغمبر وشړي
یا پیغمبر بندي کی او یا پیغمبر شهید کی. خو الله رب العزت مخکې دا موضوع ډیره په واضح الفاظ ذکر کړي ويمکرون ويمکر الله والله خير الماکرین. یو د کافرانو پلان دی او یو د هغې په خلاف باندې د الله رب العزت پلان دی. خو د الله پلان هغه د کافرانو په پلان باندې همیشه د پاره کامیاب دی ځکه الله رب العزت بهترین تدبیر کوونکی بهترین پلان جوړونکی دی. الله رب العزت هغوی ناکام کړ. یعنی همدا اوس حالت که وګورو هماغه موضوع ده. دوی همیشه د پاره کوشش دا کوي دلته په افغانستان کې چې کوم غربیانو هغوی مات شو. په افغانستان کې یو اسلامي نظام حاکم دی. اسلام چې انسانانو ته زنانو ته کوم حقوق ورکړي د هغه حقوقو نه برخمن دي. الحمدلله امنیت دی، اقتصاد په پرمختګ کې دی. کفر او نړیوال دا نشي برداشت کولی چې دغه د اسلامي نظام چې کوم مواصفات دي خوبیانې دي د هغې نه خلک برخمن شي. بس د یو فشار د لارې د بل فشار د لارې کوشش دا کوي چې د اسلامي نظام د دې خوبیو مخه ونیسي او خلک په اسلامي نظام باندې په اسلامي امارت باندې راټول نشي. الحمدلله داسې یو کار نه دی شوی د ښځو په حق کې، د ماشومانو په حق کې، د عامو انسانانو په حق کې چې هغه د شریعت او د اسلام خلاف وي. او الحمدلله شریعت او اسلام دا د عدل او د انصاف دین دی. یوازې انسانان نه، دوی خو حقوق بشر یادوي. د الله پیغمبر رحمت للعالمین متولی شوی د ټولو مخلوقاتو ته. یعنی حتی په شرعي نظام کې د اسلام په مبارک دین کې د یو حیوان حق هم نه دی طلب شوی. که په یو حیوان باندې ظلم کیږي د هغې مخه نیول شوي او مخه نیول کیږي. نو د دوی چې دغه کومه پرېکړه ده دا د یو فشار وسیله ده او انشاءالله دغه به هیڅ قسمه تاثیر د اسلامي امارت باندې ونه لري او دا د شریعت سره د اسلام سره مکمل په ټکر کې ده. ځکه دلته داسې یو کار نه دی شوی چې په هغې باندې د اسلامي امارت د مشرانو د نیولو حکم وشي. لکه تاسې یادونه وکړه په نوره دنیا کې داسې لوی لوی وحشتونه ظلمونه هغه روان دي خو ټوله دنیا په هغې باندې چپه خوله ده، د هغې په خلاف غږ نه پورته کوي. او دلته الحمدلله وحشت نشته، ظلم نشته، بل خبره نشته. او دلته داسې یو غږ کیږي د افغانستان په باره کې، یعنی دا ښکاره د اسلام سره دشمنی ښکاره کوي او د اسلام د عدل او د انصاف د نظام مخالفت کوي. بله ډیره زیاته مننه. بیرته تاسو ته راګرځو. صدیقي صاحب، آیا د شریعت نافذول د بشر سرغړونه ده د بشري حقوقو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مننه چې موږ په دې مجلس کې مقرره کړه. اصل خبره داسې ده چې دا کوم قانون اسلامي نظام او اسلامي قانون چې الحمدلله په افغانستان کې نافذ دی نو دا انسانانو جوړ کړی قانون نه دی، دا وضعي قانون نه دی، دا الهي قانون دی، دا آسماني قانون دی، دا الله تعالی جوړ کړی دی او الله را لېږلی دی او الله محفوظ کړی دی او دې وخته پورې محفوظ دی او دا عالمي قانون دی. باید ټوله دنیا کې دغه قانون وي. الله تعالی چې په دې کې د څومره د محبت او د مینې اظهار کړی دی چې داسې قوانین الله تعالی را لېږلي دي چې الحمدلله په دې کې یوازې د انسانانو نه د ځناورو او د حیواناتو خیال هم ساتل شوی دی او خاص کر زنانو ته چې اسلام څومره په احترام قائل دی. نو دا زمونږ دعوه ده چې په دنیا کې داسې یو څوک داسې نشته، نه داسې یو قوم شته، نه داسې خلک شته چې هغوی زنانو ته په دومره احترام قائل وي څومره چې ورته اسلام قائل دی. دا خو د میډیا خبره ده که د دنیا قانون سازان زمونږ د اسلامي حکومت او د اسلامي نظام او د امارت اسلامي د محققین او مدققین او علماو سره کینی چې هغه په دې قانون پوهیږي نو هغوی له به بالکل قناعت ورکړي چې انسانانو له کوم قانون پکار دی نو هغه هم دغه قانون دی چې کوم الله تعالی را لېږلی. په دغه یورپي دنیا کې د زنانو سره چې کوم ظلم کیږي او د حیواناتو په نظر ورته کتل کیږي هغه د دنیا کې د چا نه هم پټه نه ده. موږ الحمدلله مسلمانان بنیادی تصور د اسلام او د مسلمانانو دا دی
چې د دې زنانو تمام حقوق چې دي کاغه د اوسېدلو دي کاغه د نفقات خوړل او سکل دي کاغه جامه ده کاغه نور ضرورت د زنانو دي هغه د نارینو په سر باندې دي هر کله چې دا بنیادی مسله اسلام حل کړی دا نو زنانو ته د ډیرو خبرو ضرورت نه راځي چې د چا وظیفه وکړي یا چې کوم دی یو بل کار وکړي یا مزدوري وکړي یو بل داسې خدمت وکړي چې ځان له نفقه پیدا کړي بلکې دغه بوج الله تعالی په سرو باندې خي او چې کدا سي یو زنانه څوک نه وي چې هغه دغه ضرورت پوره کړي نو بیا اسلامي حکومت فرض دي چې د دغه قسم زنانو کفالت وکړي او د هغه ضرورت پوره کړي بهرحال یو د دنیا تصور دی او د اسلام تصور دی د دنیا تصور دا دی چې قانون سازی چې دا به خلق کوي دا به انسانان کوي جرم هغه دی چې دوی ورته جرم وایي مقدار تعیین به دوی کوي چې څومره مقدار جرم دی او د سزا تعیین هم دوی کوي زمونږ د مسلمانانو دغه سوچ نه دی منګه دا ویو چې جرم هغه دی چې الله ورته جرم وایي د الله پیغمبر ورته جرم وایي مقدار د جرم بم الله تعالی او د الله پیغمبر خودلې او سزا به هم هغه خودلې بهرحال دا خو زمونږ د دې دنیا د خلکو د کفارو او دغه منافقانو فرق دی چې موږ د الله تعالی د قانون او د داسې قانون دی چې لکه څنګه په ماضي کې په ټوله دنیا حکومت کړی دی نو را روانه زمانه کې په دې ټوله دنیا باندې د اسلام حکومت پاتې شوله دغه کومه محکمه چې دوی جوړه کړې نام نهاد محکمه او الحمدلله دغه محکمه نه موږ منلې ده نه منو نو ته په دومره احترام قایل او چې لکه دا څومره د خلکو په سوچ کې ده او نه دوی د عدل او د انصاف فیصلې کولې شي دا غي وجه دا چې دا د مسلمانانو حق جوړیږي دا د اسلام حق جوړیږي چې د محکمه قائمه کی چې هغه په دنیا کې څوک یو ملک په بل ملک باندې یو قوم په بل قوم باندې ظلم کوي چې دا غي مخاوري سي دوی په دنیا کې د خپل کارنامې وخی دوی د خپل داسې لاس تراوړنې وخی چې دوی په دنیا کې د کم ظالم مخه نیولې ده د کم بربریت او د جبر او د ظلم مخه نیولې ده چې دا ټول دنیا په دې باندې شاهد حال لا چې په دې غزه کې سکیږي فلسطین کې سکیږي په شام کې سکیږي نور ملکونو کې سکیږي دلته په افغانستان کې چې دا سکیدل او کوم ظلم کېده آیا دوی دغه आवाज اوچت کړي دي آیا دوی دغه تپوس کړي دي امریکای ته او اسرائیل ته مجرم ویل دي هغه له سزا ورکړي په دې سزا باندې دوی څوک دغه کړي دي سر تر رسولي دي دا نام نهاد محکمه چې دا نمنګ تقابل قبول ده او الحمدلله موږ د خپل مسیر نه د دوی دغه فشارونه د دوی دغه فیصلې دا موږ نشي اړولې زموږ ماضی معلومه ده اوسنۍ حالت هم زموږ معلوم دی موږ په اسلام او په شریعت او په دین باندې چې څنګه مخکې کلکو دغه صداغه نه زیات کلکو او زموږ دا امید دی ان شاء الله تعالی چې د اسلام او د دین د شریعت رڼا دا به الله تعالی علمي کوي او دغه محاکم او عالمي محکمې به دا مسلمانان جوړو د دوی حق جوړيږي او د دې تصور په اسلام کې شته دی او شاه ولی الله رحمت الله علیه د دې وضاحت کړی دی چې باید مسلمانان داس یو دغه ولري عالمي چې هغه یو ملک په بل ملک باندې کاغه د مسلمانانو یو کله کفار وي په یو بل باندې ظلم کوي چې هغه مخاوني شي ډیره زیاته مننه شیخ صاحب د بحث مېلمانه را سره زیات دی به تاسو ته راګرځو د پوهنتون استاد محترم خاکسار صاحب تاسو ته راځو په سوریه کې په غزه کې او د نورو اسلامي هیوادونو کې د يهودو له لوري نسل وژنه روانه ده دغه بنسټونه یعنی حدونه چې اوس بعضی پریکړې کوي او بعضی اختارونه ورکوي دغه خلکو په اړه باندې ولې کوم تر اوسه پورې چوپ پاتې دی او غږ نه دی پورته کړی بسم الله الرحمن الرحیم زه هم په خپل وار سره د بحث محترمو ګډونوالو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم راځم ستاسو د پوښتنې د جواب پر امیده باندې اصلا د سیډیر وړاندې بنوزو ځکه دا د برنامه دا وخت د دې تقاضا ونه کی چې د سیډیر تفصيلات تلاړ شو د سی پتیر باندې وغږیږو خو یو خبره چې هغه ډیره زیاته واضح ده او هغه بار موږ په دې باندې تکرار کوو چې دغه نړیوال سازمانونه چې د نړیوال په نوم باندې جوړ شوي دي دغه سازمانونو د تولید فابریکه
په غرب کې ده، دغه سازمانونه په غرب کې جوړ شوي، په غرب کې روزل شوي دي، په غرب کې د دې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده، او دا په حقیقت کې د معاصر دجال هغه دامونه دي چې د اسلامي نسل، د مسلمان نسل، د اسلامي رهبرۍ، د اسلامي قیادت د نیولو، د ښکار کولو، د قرباني کولو، د بندي کولو، د شکنجه کولو لپاره جوړ شوي دي. په دې باندې باید ټول اسلامي امت، ټول مسلمانان باید په دې باندې پوه شي چې دا د دجال دامونه دي. یعنی دا د بشر که د بشر د حقونو په نوم باندې دی، که دغه د جرمونو نړیواله محکمه ده، اول خو دا په کوم اساس دي ته نړیواله محکمه ویل کېږي؟ نړیوالې محکمې د جوړېدو لپاره خپل معیارونه دي. دغه محکمه که تاسې وګورئ دا د غربیانو په اشاره باندې جوړه شوې، مقر یې په غرب کې دی، د هایلند د هاک په ښار کې دی. نو دا د نړیوال تاسو فکر کوئ چې دغه کوم بنسټونه او دغه نهادونه دوی چې کار کوي یوازې د غرب په دا مطلقاً دا واضح خبره ده. دا زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دغه سازمانونه چې د نړیوالو سازمانونو په نوم باندې جوړ شوي دي، دا یوازې او یوازې د غربي ګټو، د غربي کلتور، د غربي ناوړه ارزښتونو، د غربي موډلونو، د غربي میتودونو د ترویج لپاره په اسلامي نړۍ کې کار کوي. که تاسې وګورئ که دوی واقعا نړیوال سازمانونه یو د بشر سره ژوره خواخوږي لري، تاسې د غزې حالت وګورئ. یعنی د غزې حالت داسې حالت ته رسېدلی دی چې انسان څه چې حیوان هم له هغې نه پناه غواړي. تاسې د ماشومانو وګورئ چې په غزه کې په زرګونو ماشومان دا د خاورو لاندې پټ پاتې دي، د مرګ او ژوند دره کې نشته. ښځې تاسې وګورئ تورسرې، دغسې ناروغان، دغسې ماشومان، دوی ښوونځي بمبار کړل. دوی چې دغه د نړیوالو جرمونو په لټنه کوي. زه دې د هاګ نړیوالې د جرمونو محکمې ته زه وایم دغه امریکا دغه اوسنی ولسمشر دغه ډونالډ ټرمپ چې د افغانانو په سر باندې دا غاټ د بمونو مور راغورځوله، ته چیرته وي؟ ته چیرته وي؟ تا ولې د دې پوښتنه نه کوله؟ د افغانانو ګناه څه شی وه؟ د دوی هغه بدي څه شی وه؟ دوی فقط خپل ازادي غوښته، استقلال یې غوښته، دا خاورې د اشغال نه پاکوله، د دوی ګناه دا وه. دغه ټرمپ چې په افغانانو په سرونو باندې بمونه واردول، د بمونو مور یې راوړله. دا اوس د امریکا دغه بي 250 ډوله الوتکه چې په منځني ختیځ کې د مسلمانانو کورونه بمباري، ماشومان بمباري، زنانه بمباري، دا د هاګ نړیواله محکمه ولې غلې ده؟ دوی ولې په هغې باندې اقدام نه کوي؟ معلومداره خبره ده، دا واضح خبره ده. زموږ اسلامي امت ډېر زیات غافله. زه دغه د اسلامي هیوادونو له کانفرانس نه ژور هغه نور ته نفرت لرم. دغه د اسلامي همکاریو سازمان دغه فلسفه که تاسې وګورئ ډېره سوچه فلسفه وه، خو دغه سازمان چې جوړ شو دا اوس د غرب د اسارت لاندې دی. آیا دوی نشو کولی چې د اسلامي عدالت یوه نړیواله محکمه جوړه کړي؟ او دغه محکمه څه صلاحیت لري؟ زه دې په رسمیت نه پېژنم، زه ستا غړیتوب نه لرم، زه د تا سره اړیکې نه لرم، ته زما د نیولو امر کې. دا اصلا تخیلي پرېکړه ده، دې ته خیال بافي وایي. زه اوس تاسې ته وایم مثلا زه دې غره ته خېږم او د دې غره نه دا ډبرې راګوزاروم په لاس باندې او د کونړ سیند مهاروم او دلته یو ډیم جوړ، دا امکان لري؟ دا یو د خلکو د غولولو دپاره، د خلکو د دوکه کولو دپاره، د خلکو ذهنونو د مغشوشولو دپاره، دا د فکري جګړې یو تکتیک دی، دوی چې په یو لاره کې ناکام شي. بل زه یو خبره زه تاسې ته وکړم، دغه د جرمونو محکمه چې ده دا یوازینی اقدام، دا اوسنی اقدام نه دی چې دوی کوي. دوی مخکې کړي په 2009 کال کې دوی تقریبا په 2003 کې تینې ادارې دا په رسمیت وپېژنه، دوی سره دغه امضا کړه، غړیتوب یې ترلاسه کړه دغه محکمې سره، دغه روم اساسنامه یې ومنله. دوی د 2009 پلټنې دلته شروع کړي په افغانستان کې، او دا د اسلامي امارت پر ضد باندې، یعنی د اسلامي امارت د مشرانو په ضد باندې چې دوی کوم جنگي جنایتونه کوي، نعوذ بالله د دوی په نیز باندې په افغانستان کې د دې لپاره یو خاص پلاوی دوی وټاکه. دوی راتګ دلته ناممکن و، ځکه په افغانستان کې جګړې د مسلمانانو سپېڅلي جهاد دومره زور اخیستی و چې دوی دلته د خپو د خودو ځای نه و. نو دوی مکتوبي شکل باندې دا ارسال و مرسول کوو، دا معلومات به د دې ځای د سازمانونو له لارې او د نورو ادارو له لارې به دا معلومات شي. دا پلان ډېر پخوانی و، اوسنی نه دی. بیرته تاسو ته راګرځو. خاکسار صاحب ډېره زیاته مننه. مالیار صاحب افغانانو ته څه کول پکار دي چې په دغه د غرب په دسیسو باندې پوه شي او د ځواب لپاره چمتووالی ونیسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو باید موږ په دې وپوهېږو چې دا نړیوالې محکمې څه شی دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله بېشمېره انسانان د 50 میلیونه زیات انسانان ووژل شول، هیوادونه ړنګ شول، نظامونه له منځه لاړل، نو بیا نړیواله اجماع دا شوه چې موږ باید یو نړیوال داسې ادارې ولرو چې هغه د داسې جګړو د رامنځته کېدو مخه ونیسي، د جنایتونو مخه ونیسي. د هماغه په تسلسل کې ICJ جوړ شو. ICJ محکمه دا د دې دنده دا وه چې د هیوادونو ترمنځ د پولیس شخړې، د سمندري حدودو شخړې، د هیوادونو ترمنځ شخړې دا سراواري کړي. خو له بده مرغه د هماغه خپل وخت نه تر ډېره وخته پورې ځکه موږ وینو چې ډېرې مسلې د سرحدونو په اسیایي هیوادونو کې دي، په هغه هیوادونو کې چې د برطانیا استعمار تیر شوی، مثلا د افغانستان او ایران ترمنځ، د افغانستان او پاکستان ترمنځ، د پاکستان او هند ترمنځ، د هند او د چین ترمنځ، همداسې دا ټولې د سرحدونو ترمنځ ستونزې وي، خو هغوی یو هم حل نه کړه شوله. بیا وروسته تصمیم دا شو چې په 2002 کال کې ICC یا د نړیوالو جرمونو د اداره رامنځته شوه او دا د روم د اساسنامې په نوم باندې یو اساسنامه یې ولیکله، په هغه کې ډېرو هیوادونو شرکت وکړ، 140 هیوادونه ردې غړي شو. دوی ځینې دا تضمینونه دا یعنې دا تعهد یې وکړل چې موږ به د جنایي جرمونو یا د جرمونو د جنایت د جرمونو د عاملین او د بشر د حقوقو ناقضین او همدغسې د ښځو تاوتریخوالي ناقضین او دا نور یو څه حدود یې وټاکل چې دا به موږ دوی ته د دې پلټنو اجازه ورکوو، هغه څوک چې مرتکبین وو هغوی به سزا رسوي. له هغې وخت نه 2002 نه تر دې وخته پورې تقریبا دا 23 کاله ووتل. خو د 23 کاله کې دوی چې تر اوسه پورې څوک محاکمه کړي دي هغه یوازې په سودان، دارفور، اوګاندا، مالي، عاج او داسې دې غریبو هیوادونو کې دوسیې هم هغو ته جوړې کړي دي، هغوی د څار لاندې دي. اصلا یو دغه دا و چې د دوی په اصولو کې دا دي د دغه نړیوالې محکمې چې څوک د دوی غړی وي او یا په غړي هیواد کې جنایت شوی وي نو دوی د څار او هغه د محاکمې حق لري. یعنې دا یو اساسي شرط دی چې یا به دوی غړی وي او یا به په غړي هیواد کې دا جنایت شوی وي. نو سره دې نه چې ځینې قدرتمند هیوادونه د دغه تړون غړي نه دي، امریکایان دا نه مني، خو د بله طرفه چون مالي تمویل یې هغوی کوي، تنخواګانې ورته هغوی ورکوي، نو تر ټولو ډېر زیات فشار پرې امریکایان واردوي. وروسته که تاسې مخکې ورته اشاره وکړه چې د غزې د دغه تراژیدۍ مسؤلیت اوس چا په غاړه دی، آیا دا څوک کوي؟ آیا د دې محکمې لاقل یو اواز اوچت کړی دی یا د چا د محاکمې دپاره کوم اقدام کړی دی؟ ما سار د نتنیاهو د محاکمې هغه ځینې شیان کتل، اصلا دې محکمې د نتنیاهو د محاکمې لپاره یو اهم نه دی کړی سره د دونه جنایتونو. او موږ وینو چې اسرائیل د امریکا لخوا چې د هغوی سیاسي، اقتصادي، تسلیحاتي او ټوله ملاتړ کیږي، نو په منځني ختیځ کې آزاد پرېښودل شوی دی چې هر څه وکړي، هېڅوک ورته غږ نشي کولی. نو نه د بشر د حقوقو سازمانونو، نه نړیوالو محکمو دا شی ونه غانده چې دا اسرائیل ولې داسې کوي. لبنان کې دغه جنایتونه وکړل، په سوریه کې وکړل، د سوریې ټول ځواک یې له منځه یووړ. حال دا دی چې حکومت تبدیل شوی و خو دوی ټول سمندري هوایي ځواکونه یې ټول د منځه یووړل. همدغسې په یمن کې، په عراق کې او په دغه په دې شاوخوا هیوادونو ټولو کې سره دې نه چې دوی دونه جنایتونه وکړل، خو بیا هم هېڅوک داسې نشته چې د اسرائیلو د محاکمې غږ اوچت کړي. دا اوس چې په موږ یې په هغه حقوقي برخه باندې خبره کوو. د افغانستان نه د دغه تړون غړی دی، نه یې ورسره کله دا اساسنامه منلې ده او نه په دې هکله باندې هم کار دی. له بلې خوا نه افغانستان داسې یو هیواد دی چې تر اوسه پورې لا د غربیانو لخوا نه د دوی حکومت یا د نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دلته دوه فکټورونه دي، مخکې د هغوی په قوانینو کې دا دي چې یا باید دغه هیواد د دې اساسنامې غړی وي، نو پس هغې نه به دوی دا اقدام کوي، او یا به دغه کوم چا چې دوی ورته جنایتکار وایي دا باید په دغه هیواد کې وي. خو دغه دواړه شی نه دلته د تطبیق وړ نه دي، ځکه نه موږ د هغه اساسنامې موږ حکومت نه هغه اساسنامه منلې ده، نه د هغې غړی دی.
او نه د دوی فیصله باندې هغه څه چې شوي دي هغه هم د دوی په غړي هیواد کې نه دي شوي، یعنې دوی چې کوم تورونه لګوي هغه د دوی په غړي هیواد نه دی. نو په دغه لحاظ باندې د دوی دغه اقدام چې دی دا صرف زما په خیال باندې یو سیاسي فشار دی چې په اسلامي امارت باندې واردېږي، او زه فکر نه کوم که دا یا تطبیق په حالت کې وي یا څوک الزامي وي، یعنې داسې الزامي حکم نه دی دا چې خامخا دا تطبیق شي، خو دا صرف د یو سیاسي فشار په توګه باندې دغه کوي دا واردوي. موږ له بده مرغه چې ډېر کله د خپل مسلمانانو لخوا خنجر په زموږ په سینه کې راکول کېږي. دا کریم خان په نوم باندې 2022 کال کې دا موضوع راپورته کړله چې د اسلامي امارت ځینې خلک دي چې دا ناقضین دي او دوی باید محکمې ته راکش کړل شي. دا هماغه دا د غربیانو لخوا نه همدغسې استخدامیږي، همداسې پروګرام ورکول کېږي او بیا همداسې پر مخ باندې ځي. ډیره زیاته مننه. د تالار ګډونوال هم کولی شي چې موږ سره به په نن دغه خپرونه کې برخه اخلي او پوښتنې به کوي. مفتي صاحب 20 کاله د امریکا په اشغال کې د بیګناه افغانانو وینې توی شوې، لکه څه رقم چې خاکسار صاحب ویل تر اوسه پورې داسې یو محکمه، داسې یوه ټولنه یا داسې یو نهاد راپورته نه شو، را پیدا نه شو چې د دغه بیګناه خلکو غږ پورته کړي او نړیوال یې واوري. څه علت دی؟ دا چې په افغانستان کې او یا په عامه دنیا کې کله د محکمې نوم واخیستل شي د خلکو فکر ته دا خبره راځي چې محکمه هغه ځای دی چې دلته به عدالت تامینېږي، محکمه هغه ځای دی چې دلته به د ظالم لاس نیول کېږي او د مظلوم حمایت به کېږي. خو دا ډېر وخت کېږي، یعنی دا ډېر نړیوال بنسټونه چې دي که هغه په هر عنوان باندې د محکمې په عنوان باندې، که د حقوق بشر په عنوان باندې، که په هر عنوان باندې، تقریبا ټوله دنیا په دې باندې قانع شوې ده چې دا هغه بنسټونه نه دي چې او هغه محاکم نه دي چې دلته د عدالت تامین شي، دا هغه ځایونه نه دي چې دلته د ظالم مخه ونیول شي او د مظلوم حمایت دي وشي. ځکه لکه مخکې چې مالیار صاحب وویله، یعنې دا د یو چا په خوښه باندې دغه غوښتنه مخې ته راځي او د یو چا په خوښه باندې پرېکړه کېږي، یو مظلوم ظالم معرفي کېږي او یو ظالم هغه مظلوم معرفي کېږي. ټول همداسې دي. دلته د جرمونو نړیواله محکمه چې ده اصل که وګورو، یعنې دا هغه کلمة حق اريد بها الباطل مسله ده، یعنې عنوان یو شانته کې دی خو حقیقت بل شانته کې دی. یا زموږ استاد د پښتنو په اصطلاح کې یو چاته په ګوړه کې زهر ورکول دي ظاهرا. دلته موضوع دا ده لکه مخکې خاکسار صاحب ویل، په افغانستان کې دا 20 کاله د امریکا په مشرۍ باندې ناټو د افغانستان خاوره اشغال کړې وه، ځکه د توپ ټانک هر څه سره راغلي وو. د افغانستان ولس دای شهیدان کړي دي، ماشومان یتیمان کړي دي، زنانې کونډې کړي دي، میندې بورې کړي دي. د دوی په خلاف باندې چې چا د خپل مشروع حق لپاره مبارزه کوله، چې دا هم شرعاً د افغانانو حق او هم د نړیوالو اصول موافق هم دا د افغانانو حق، ځکه زما هیواد زما کور اشغال شوی دی، یو مرغۍ هغه چې د هغه په کور او په جاله باندې یو حیوان حمله کوي، هغه د خپل کور نه دفاع کوي، دا زموږ یو مشروع حق د هغې لپاره مبارزه کېدله. اوس که وګورو په کار دا ده چې د هغه څوک، هغه افغانان چې د خپل مشروع حق لپاره مبارزه کوله هغه مجازات شي، او که هغه څوک چې د سوونه کیلومتره یا د زرونو کیلومترو لري ساحې نه راغلي او دلته زموږ مظلوم هیوادوال شهیدانول، زموږ خاوره هغې په وینو سره کړې وه، هغوی مجازات شي. که دلته د عدل او د انصاف د نظر نه وکتل شي، په کار دا ده چې هغه خلک چې زموږ هیواد اشغال کړي هغوی باید مجازات شي، خو بالعکس هغه څوک چې د خپل هیواد د ازادۍ لپاره مبارزه کړي او د الله په نصرت باندې په هغه مبارزه کې کامیاب شوي دي، اوس هغه کامیابي دوی نشي برداشت کولی او هغه اشغال د هغه ختم کړی دی. اوس په بل شکل باندې دغه جانب چې خپل مشروع مبارزه کړي، خپل هیواد ګټلی دی د خپل وینو په بدل کې، هغوی نور محکومیه او هغه مظلومان چې دا 20 کاله په وحشت شوي
په ملت باندې ظلم شوی هغوی بیا خلکو ته د ظالم په نوم باندې ور معرفي کوي چې دا هغه خلک دي نعوذ بالله چې دوی د ښځو حقوق تلف کړي دي یا د بشر حقوق تلف کړي حالانکه ټوله دنیا اوس په دې باندې قانع ده خلک خپل یو ادراک لري او فهم لري چې د بشر حقوق څوک پېمالوي ظلم څوک کوي مظلوم څوک دی او ظالم څوک دی خو بنیادی علت هم دغه دی چې ډیر نړیوال بنسټونه هغه چې د چا د خوا تمویلیږي د چا د خوا ته کومه موضوع پیشنهاد کیږي ورکول کیږي اماغه یو برنامه مخې ته وړي د دې وجه نه بس د هغوی نه د عدالت او د انصاف د تأمین خبره نشته مخکې مالیار صاحب وویل چې دغه د جرمونو نړیوالې محکمې په نوم چې کوم بنسټ دی دوی ته معاشات او امکانات دا ورته امریکا یا نور غربیان ور برابري اصول دا دی کسی که فرمان کسی که نان بدهد فرمان بدهد څوک چې چاته ډوډۍ ورکوي بس فرمان هم د هغه منل کیږي که هغه په حق وي که په ناحق وي موضوع هماغه د هغوی په خواخه جوړ شوی هغوی تمویلی چې هغوی څه ورته وي هماغه دوی تکراروي ډیره زیاته مننه شیخ صاحب تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دغه ډول محکمې د اسلامي هیوادونو کار دی ولې اسلامي هیوادونه په دې نه دي توانېدلي چې داسې یو محکمه جوړه کړي چې په هغه کې د ټولو مسلمانانو بلکې د ټولو انسانانو د حقوق پوښتنه وشي نو د هغې خو بنیادي وجه دا ده چې مسلمانانو ته کوم حکمونه متوجه دي قرآن کې او احادیثو کې د هغې نه غفلت کې دي مسلمانان باید ماضي طرف ته لاړ شي او هغه سیرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پرېښی دی هغه خپل کړي او د صحابه کرامو سیرت په دنیا باندې په اکثره دنیا باندې مسلمانانو حکومت کړی دی تاسو ته معلومه ده چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې 240 لکه مربع میل ځمکه باندې حکومت او د حضرت عمر صاحب زمانه کې 22 لکه مربع میل باندې حکومت د مسلمانانو نو دا دومره وسیع حکومت په دغه وجه باندې و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم تعلیمات او هغه دوی خپل کړو او دغه شی د قران کریم چې کوم تعلیمات او هغه خپل کړو مسلمانانو کې بنیادی کارونه چې د اسلام په حواله پکار دي نو هغه تقریبا د هغه فیصدي ډیره زیاته کم شوې ده لکه وحدت شو اتفاق شو جهاد شو قرآن کریم کې چې د جهاد څومره حکم دی څومره زور پرې راغلی داسې بل حکم نشته دی نو که چېرته موږ بیا خپل سابقه د مشرانو خپل طرز زندګۍ ته لاړ شو د صحابه او طرز العمل ته لاړ شو د قرآن کریم او د احادیثو تعلیماتو طرف ته لاړ شو وحدت پیدا کو هغه جهادي جذبې چې پخوا وي او اوس هم الحمدلله مسلمانانو کې شته دی او هغه خپلې کو مسلمانان واقعي مسلمانان شي په دې وخت کې د مسلمانانو چې کومه حاکمه طبقه ده چې اسلامي ملکونه ځان ته وایي نو هغه تقریبا برای نام دي هغه کې اکثر حاکمه طبقه نفاق دی پکې منافقان دي په حقیقت کې د کفارو ملګري دي او د اسلام او د مسلمانانو خلاف استعمالېږي نو که چېرته حقیقت کې د دوی د قرآن او د حدیث تعلیمات خپل کړي او خپل ځان وپېژني او خپل مشران وپېژني او په خپل حکومتولۍ کې خپلو اکابرو ته مشرانو ته وګوري او د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش و قدم باندې لاړ شي بیا مسلمانان هغه حد ته رسېږي چې دوی به په ټوله دنیا باندې حکومت هم کوي او نړیواله محکمه به هم دوی جوړوي او د ظالم مخه به هم نیسي او یو کس که په یو ملک بل باندې کوم ظلم کوي نو د هغې مخه به هم نیسي او د دې تصور په اسلام کې شته څنګه چې ما مخکې ویلې چې باید داسې وي چې په یو ملک بل ملک باندې په هر لحاظ سره ظلم باید ونه کړي نو دغه زیاته مننه خاکسار چې محترم ټرمپ تازه د جرمونو نړیوالې محکمې پر یو غړي بندیزونه لګولي او ویلي دي چې ګواکې دغې میرمنې د فلسطین د خلکو په حق کې غږ پورته کړی دی تاسو په دغه برخه کې څه نظر لرئ دا خو خاموش صاحب یو واضح خبره ده د فلسطین قضیه د ټول اسلامي امت قضیه ده او په غزه کې چې دا څه حالت روان دی دا حالت امریکا او غربي نړۍ مسلط کړي دا یوازې صهیونیستي رژیم نه دی غربي نړۍ په سر کې د امریکا متحده ایالات وسلې دوی ورکوي ټانک دوی ورکوي تیاره دوی ورکوي
د ماشومانو د زنانو کورونه مدرسې جوماتونه دا ټول چې کېږي دا د امریکا د وسلو په زور د امریکا د ډالرو په زور د غرب د یورو په زور باندې دا حالت په غزي باندې چې راوستي او په ټول اسلامي امت باندې په دې راز کې په دې کې ټوله ملامتیا غوته او اصلي ګرمه نړیواله مجرمه چې د نړیوالې محکمې ته باید کشي هغه امریکا ده. دغه میرمن چې د فلسطیني ولس د یو ماشوم غږ پورته کوي او ټرمپ هغې باندې بندیز لګوي، نو تاسې خپله دې ته فکر وکړئ موږ به تر کومه ودی امریکا او لویدیځ په نړۍ کې د اسلامي امت هغه بنیادي دشمن چې دوی کوشش کوي چې د اسلامي امت هغه اساسات له بیخه وباسي. اوس فلسطین کې که مسلمان وژل کېږي امریکا په دې باندې خوشحالېږي. تاسې وګورئ دغه میرمن چې دغه د جرمونو د نړیوالې محکمې یو غړې ده، دې د یو احساس له مخې د یو انساني احساس مسرت دی چې دا مسلمانه نه ده. اوس تاسې دغه د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه 18 قاضیان لري، دا ټول تاسې وګورئ دا غیر دغه دي مسلمانان دي، یو هم پکې مسلمان نشته. یعنې دې دا ډانچه چې ده دا ډانچه تاسو فکر کوئ چې دغه غیر مسلمانان دي دغه محکمه یوازې د مسلمانانو د بربادۍ د مسلمانانو د کمزور کولو په خاطر ده؟ بله تاسې اوس وګورئ دې محکمې چې د 2002 نه چې هغه د بنسټ ډبرې ایښودل شوې ده د هغې نه را په دې خوا دا اوس 2015 موږ او تاسې پکې قرار لرو کومې پرېکړې چې دوی بررسي کړي دي دا ټول د اسلامي حرکتونو د اسلامي جهادي غورځنګونو ګوره اوس دوی پلان لري چې د حماس جهادي وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې اسلامي مفکوره لري د اسلامي نظامونو د تیرو برمونو د راژوندي کولو لپاره کار کوي. دوی ګورئ تاسې به په نږدې ورځو کې به خبر شئ دوی پلان لري چې په هغوی د نیولو حکم هم څه شی کړي صادر کړي. دا د مسلمانانو پر ضد جوړه شوې. ګورئ دغه د دارپور قضیه چې خلک وایي د سودان دغه د هغې د نیولو امر چې کړی او ځینې کسان یې د دوی محاکمه که دا مسلمانانو دغه د عمر بشیر اشاره چې مخکې دغه وکړله مالیار صاحب وکړله دا د سودان ولسمشر دا څوک دی دا مسلمان دی. ګورئ دا محکمې هغه اسد تر اوسه چې دغه محکمې څوک محاکمه کړي دا مسلمان تبع دی دا مسلمان دی او داسې مسلمان دی چې هغه د غرب او د لویدیځ د ګټو پر ضد باندې مبارزه کوي. دغسې مسلمانان دغه محکمې چې کړي دي محاکمه کړي دي. نو دغه محکمه مسلمان ته هېڅ ارزښت نه لري. دغه محکمې خپل ارزښت له پخوا نه د لاسه ورکړی دی. تاسې وګورئ ډېری کفري هېوادونه دغه د غربي هېوادونو نه علاوه د دې محکمې هغه په پرېکړو باندې نه ورته اهمیت ورکوي. نو سره اوس روسیه تاسې وګورئ روسیه پوهېږي چې دا د غرب یو آله ده او د خپلو ګټو لپاره یې چې کوي. چین په دې پوهې دی چې دا د غرب یو آله ده د زموږ د ځپلو دپاره او د اسلامي امت د ځپلو دپاره دوی دغه آله کاروي. نو ګورئ ډېری کفري هېوادونه هم په دوی باندې د دې محکمې هغه ارزښت خپل هغه د لاسه ورکړی دی. دا هسې خیالي دغه دي دا فرمانونه دي ورکوي به دا یو د تطبیق وړ. ډېره زیاته مننه. بېرته تاسو ته راګرځو تالار ته ورځو او د تالار یو څو ګډونوالو پوښتنې راخلو او بیا به بېرته تاسو درانه مېلمانه د هغو په تالار ګډونوالو پوښتنو ته ځواب ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې بلال دانش دی د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ اصلي او پیلي اوسېدونکی یم. زما خو لومړۍ پوښتنه دا د خاکسار صاحب ته راجع کېږي وروسته یو وړاندیز هم لرم. پوښتنه په دې ډول ده خاکسار صاحب محترم چې ولې په افغانستان کې چې د ځینو پردیپالو کړۍ او څیرو داسې جنایتونه وکړل همدارنګه د بشرو حقوق نقض کړل د هغوی کړنې چې د دغه نړیوال سازمانونه دي که هغه د بخښنې نړیوال سازمان دی یا مثلا د جرمونو نړیواله اداره ده یا عدالت نړیواله محکمه ده دغه نه لیدل مګر لا تقویه شول او لا د هغوی د استحکام لپاره هڅې وشو همدغه خلک یې راوستل چې دلته د مړو نڅا وکړه همدارنګه ځینې فاشیستي ډلې وې چې د یوې محکومې طبقې پر ضد باندې راپورته شول په کانتینرو کې واچول. تاسو به د دشت لیلې دښتې کیسه واضح معلومه تاریخ د سترګو څخه پټه نه ده چې دلته څه وضعیتونه وکړل همدارنګه په زرهاو خلک یې مړه کړل. ولې په هغوی باندې سترګې پټېدلې په افغانستان کې؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رحیم الله رحیمي دی د مرکز اسداباد اوسېدونکی یم. د شیخ سره مې پوښتنه ده چې اسلامي امارت د دغې محکمې د پرېکړې په اړه څه تصمیم لري پلان څه دی د ولسونو سره کومه مشوره ده کومه ناسته ده او په دې حق باندې د اسلامي امارت دریځ څه دی؟ ډېره مننه خوشحاله اوسئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې ریاض الله لکوزی دی، د کونړ ولایت مرکز صداباد اوسیدونکی یم. دا چې پوښتنه نه لرم، خو دوه نظرونه دي غواړم چې تاسو سره شریکم د مشرانو سره تر غټو چارواکو دې ورسیږي. لومړی دا چې د دغه د نړیوالې محکمې کومه پرېکړه چې دغه موږ په کلکه غندو، ځکه دا یوازې د افغانستان ته متوجه ده. بل دا چې تیر شل کلن اشغال چې په افغانستان باندې و، دغه محکمه هغه وخت چیرته وه چې دلته دا ظلمونه کېدل. په فلسطین کې چې اوس په غزه کې کوم ظلمونه کېږي، نتنیاهو کوي، د هغې دغه محکمه چیرته ده چې هغه نه محاکمه کوي. بل ډونالډ ټرمپ چې څومره ظلمونه کوي، هغه ولې نه محاکمه کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې ساحل تړون دی. زما پوښتنه د محترم استاد خاکسار څخه ده. زما پوښتنه په دې ډول، آیا نړیواله محکمه کله هم د اسرائیلي جنگي جنایتونو په اړه لکه د غزې محاصره، ملکي وژنې او نړیوالو قوانینو سرغړونې په هکله کوم جدي ګام پورته کړی او که نه، نو ولې همدغه محکمه اوس زموږ د مشرتابه په ضد اقدام کوي؟ آیا دا دوګونی معیار نه ښیي او د اسلامي امارت د دې دوګوني چلند په وړاندې دریځ څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله فکرمند یم، د مرکز اوسیدونکی. شیخ صاحب پوښتنه دا ده چې د داسې احتمالي خطراتو د رامنځته کېدو لپاره تاسو کومه پالیسي لرئ؟ اسلامي امارت دریځ څه دی په دې برخه کې؟ مننه. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مشرانو په اجازه، زما نوم عزت الله فطرت دی، د مرکز صداباد اوسیدونکی. زما پوښتنه دا ده شیخ صاحب، جناب شیخ صاحب، که چېرته په د نړیوالې محکمې په نوم باندې په حقیقت کې یو نهاد وي، ولې هغه خلک نه محاکمه کوي او د حکم د محاکمې حکم نه جاري کوي چې د نړۍ په میلیونونو انسانان په قتل باندې ورسول، او اوس هم هغوی د واک پر ګدۍ ناست او دغه لړۍ لا روانه ده، ودرېدلې نه ده؟ دویمه برخه دا ده که چېرته د عدالت د نړیوالې محکمې سره د افغانستان د خلکو غم وي، نو کله چې د شل کلن اشغال کې دلته په افغانستان په خلکو باندې په لسګونه زره خلک په شهادت باندې ورسېدل، ولې دوی غږ نه پورته کوو؟ که آیا نړیواله محکمه دغسې غیر عادلانه کړنې کوي، حق او باطل سره نه جدا کوي، په آینده کې دوی مسیر په کوم طرف روان دي؟ ډیره زیاته مننه له ګډونوالو. شیخ صاحب، راځو د ګډونوالو پوښتنې تقریبا چې دوه دریو ګډونوالو پوښتنه هغه په یو دغه کې ځوابیږي. دوی وایي چې د اسلامي امارت دریځ د دغې محکمې د پرېکړې په اړه څه دی؟ نو د هغې دریځ خو ښکاره دی او ذبیح الله مجاهد صاحب د هغې وضاحت کړی چې نه دا موږ منلې ده او نه په دغه نوم باندې موږ محکمه هغسې پېژنو چې څنګه دا خلک پیش کوي، او نه موږ د دې التزام کړی دی چې د هغې فیصلې دا به موږ منو او عملي کوو به، یا د هغې ته څه احترام لرو. نو دا یو د دوی جوړه شوې دغه ده چې مخکې د غر جوړه شوې یو مؤسسه ده او یو محکمه ده او هغوی پالي، او دا ټولو په دې کې وضاحت وکړو. دا موږ ته څه اهمیت نه لري، موږ ته خپل قانون او خپل محاکم او خپل اولس اهمیت لري. چې کله اولس زموږ نه راضي وي، د اولس د خلکو آواز نه دی اوچت شوی، دې ځای نه څه فریاد نه دی تللی، الحمدلله زمونږ اسلامي نظام او اسلامي حکومت د ښځو په حواله باندې تاسو ته معلومات دی چې ولې هغوی هغه خبرې زمونږ نه نشر کوي چې دلته مونږ د معتادینو لپاره کوم سیستم جوړ کړ او په کومه طریقه دوی پالل کیږي، هغه نه میډیایي کیږي او نه دومره خورېږي او نه اهتمام کیږي. دې نه علاوه د سائلینو لپاره کوم ترتیب جوړ شو الحمدلله چې په کور کې هغوی ته پیسې ورکولی کیږي. زنانه هغه زنانه چې هغه څوک ونه لري هغه په کور کې پالل کیږي، هغه وظیفه‌دار زنانه چې هغه وظیفه لري لیکن په الحال هغوی ته داسې ضرورت نشته چې هغوی د وظیفې ځای ته راشي، هغوی ته په کور کې تنخواه ورکولی کیږي. نو دغه دنیاوال دا خبرې دا په ټوله دنیا کې نشته چې یو سړی دی وظیفه نه کوي یا یو زنانه دی وظیفه نه کوي په کور کې دوله تنخواه ورکړی شي. دا خبرې زموږ څوک نه نشر کوي. یقیني چې اسلام او مسلمانان او اسلامي نظام چې زنانو ته څومره احترام لري چې دا په کور کې ښه په عزت باندې کینی او بیغمې وخوري او دا سړي بیا راوړي او یا د حکومت چارواکي به د دې د ضروریاتو انتظام کوي.
نو دوی منګه ته خاص دغه نه لري او نه د دوی فیصلې دومره اهمیت منګ ته لري دوی خپل کار کوي موږ خپل کار کوو. ډېره زیاته مننه شیخ صاحب. خاکسار صاحب د چې وخت کم دی د خپرونې او تاسو یو دوه ګډونوالو له تاسو پوښتنه کړې تاسو ځان سره نوٹ کړي؟ ما ځان سره نوٹ کړي د باري دغه بلال دانش صاحب یو پوښتنه وکړله چې اسلامي نړۍ په رابطه باندې خبره وکړله چې دا ولې چوپ ده. زه فقط صرف یو دغه درته وایم هغه یو متل دی موږ او تاسو یو چې ورانه ده نو له خانه ده. دا اسلامي امت چې نن ضعیفه دی کمزوری دی زورول کېږي شکنجه کېږي بندېنېږي تبعیدېږي منزوي کېږي د دې ستر لامل عمده د اسلامي نړۍ هغه رهبران دي چې اوس هم د غربي دنیا د خوشحالولو دپاره د هغوی سره ډېر ژور څه شی لري لینکونه لري. نو د اسلامي امت د ضعف اصلي عامل هغه څوک دي چې هغه د اسلامي امت د مشرۍ څه شی کوي دعوه کوي او په راز کې دي. بله پوښتنه ده وکړله چې په افغانستان کې ځینې جنګ سالاران چې په افغانستان کې دلته وو دا ولې امریکا خو دلته حضور درلود ناټو 20 کاله دا خاوره اشغال کړې وه. ای ګرانه زه تا ته داسې وایم امریکا خو همدغه جنګي سالاران راواغستل زمونږ په مارو یې واچول زمونږ په مارو یې غرول. امریکا خو دلته د هغوی د محاکمې لپاره راغلی نه وه. امریکا دلته د دې لپاره راغلی وه چې دغه جنګ سالاران چې د امریکا د ګټو لپاره کار کوو غرب ته نږدې وو د غربیانو سره لینکونه درلودل د افغاني ټولنې بربادولی شوه دا یې غلام کولی شوه دوی یې راوستل دوی ته خو امتیازونه ورکړل. همدغه جنګ سالاران 20 کاله په موږ او تاسې باندې مسلط نه دا امریکا د خپلو ګټو دپاره دا کار کړی. بل روډ تړون صاحب یو پوښتنه وکړه د غازي محاصره اوس تاسې ګو که دغه د جرمونو د نړیوالې محکمې هغه اهداف که تاسې وګورئ هغه د روم اساسنامه به تاسې کتلی شي 121 تقریبا مادې لري دا که تاسې مطالعه کوئ ګورئ د دې محکمې هغه صلاحیتونه معلوم دي هغه 3 اهدافو لپاره دی کار کوي. یو دغه نسل وژنه ده تاسې وګورئ په غزه کې نسل وژنه روانه ده د نتانیاهو په رابطه باندې دوی یو د تعقیب یو جلب دغه کړی دی ورکړی دی خو تاسې وګورئ دا نتانیاهو هغه هیوادونو ته ځي د غرب په هغه مجللو ښارونو کې دې شپې او ورځې تېروي چې د همدې محکمې دغه اساسنامې ته هغه خپل الزامیت ښودلی دی لکه فرانسه شوه لکه مثلا جرمني شو لکه نور هیوادونه شو. دا نتانیاهو په رڼا ورځ په رسمي سفرونو باندې دغه هیوادونه ځي خو دا محکمه غږ نه کوي چې وروره تا خو ما سره تړون امضا کړی دا نړیوال جنایتکار راغلی دا ونیسه چې زه یې څه کوم محاکمه کوم. دا فقط صرف د خلکو د غولولو دپاره دي د اسلامي امت د غولولو دپاره د اسلامي امت د غافل ساتلو دپاره او زموږ د دوکه کولو دپاره دا سازمانونه جوړ شوي دي. د دې سازمانونو هغه اساسي هدف همدا دی چې څنګه د اسلامي نړۍ یا د اسلامي امت هغه رهبران چې د ازادۍ او د حریت او د استقلال فکر لري دا څنګه ښکار کړي د دغه ښکار لپاره دغه دامونه دوی څه کړي دي جوړ کړي. ډېره زیاته مننه. مفتي صاحب تاسو هیوادوالو ته دغه ډول دسیسو چې په بهر کې دغه ټولنې یا بنسټونه دغه نهادونه رامنځته شوي د دې ته څه ویل لري باید څه وکړي ولس څه وکړي؟ دا چې الحمدلله ټول خلک د ښه او د بد تمیز کولی شي د ظلم او د عدل تمیز کولی شي. ټولو خلکو ته پکار دا ده چې بعضې غولونکي تخریبونکي موضوعات او پلان شوي موضوعات چې د هغې نه متاثره نه شي او لکه څنګه چې د اسلام غوښتنه ده قرآن کریم کې موږ ته دا موضوع بالکل واضحه ده ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کومه خبره چې دی واورېدله بې تحقیق هغې پسې مه روانېږئ پکار دا ده چې تحقیق وشي چې دا حقیقت دی که نه دا خبره د حقیقت سره سمه ده که نه. نو هره خبره چې واورېدل شي د واره د هغوی هغه غږ بدرګه کول او په هغې پسې لاسونه پړقول نه دي پکار بلکې د خپل فکر نه کار اخیستل پکار دي چې دا خبره څومره حقیقت دی څومره نه دی. الحمدلله ټول ولس په دې باندې اوس قانع دی چې دا د دوی کوم شعارونه دي د دوی کومې برنامې دي کومې خبرې دي دا فقط غولونکي او تخریبونکي خبره دي. نو د ټول ولس نه غوښتنه دا ده چې په دغه غولونکو او تخریبونکو خبرو باندې دوکه نه شي او د خپل هیواد په مشرانو باندې لکه څنګه چې اعتماد کړی هماغسې اعتماد وساتي.
ډیره زیاته مننه. په کونړ کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مفتی محمد یاسین حق پرست، په کونړ کې د دیني علماو شورا مشر مولوي عبدالقهار صدیقي، د پوهنتون استاد محمد رحیم خاکسار او قومي مشر ډاکټر نظام الدین مالیار صاحب او د تالار ګډونوالو لیدونکو او اوریدونکو څخه ډیره زیاته مننه کوو چې زموږ خپرونه کې را سره پاتې شو. تر بیا ښې چارې.